بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. باب بیان د صفات د ډوډۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرکوشو د ماړۍ نه دو ورځې سر په سر نه د مړ شوی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه مسافر شو. دوم روایت کې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په کور کې د ده په دسترخوان کې د روټې د اوربشې د مړۍ ټوکان هم نه دي زیات شوي. په دسترخوان کې ټوک نه ده زیات شوی، نو خو دومره کم شی به و چې هغه به وخوړل شو، دی بل اشتها پاتې وه په خپل حال باندې. دریم روایت کې کله به حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه درې شپې مسلسل ده او د ده اهل شپه په لوږه تېروله، ولې د بېګا د طرف د ډوډۍ شی به نه و چې دی خوړلی وای، او اکثره ماړۍ هم د اوربشو وخوا د اوربشو ماړۍ هم نه پیدا کېده. دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه یا درې شپې په لوږه تېرولې د ازواج مطهراتو سره، د عیال نه هغه څوک مراد ده چې نفقه یې به ده وي، نو که کنکی اولاد وي، که خادم و غلام وي، چې چا نفقه وي په چا باندې هغه ته عیال ویل کېږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دوه یا درې شپې په لوږه تېرولې، بیبیانو یې تېرولې، خادمانو یې تېرولې. ولې دا صحابه و همدردي نه کړه؟ ولې صحابه ټول مسکینان وو، غنیان نه وو پکې، دوی ولې همدردي نه کړه؟ نو جواب دا ده، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل راز پټ ساتو، دا خپل حال د حاجت چاته نه ښکاره کوه. که نه یې داسې نه چې په صحابهو کې غنیان خبره ده، غنیان نه چې هغه مسکینان وم، هغو به د خپلې خولې ډوډۍ ده ته ورکړې وه، خو خپله به یې لوږې تېرې کړې وه، لیکن حضرت صلی الله علیه وسلم او د ده کورنۍ به یې لوږې ته نه وه ورکړې. خو ده داسې ځان ساتو، ښکاره کوو خلکو ته لکه د ده په کور کې چې حاجت بیخي وینه. الله خو د حال رحم وکړي. د ولایت لس علایم ذکر کوي، یوه په یوه کې دا ده چې خپل حاجتونه به په خلکو نه اړوي، چې هر ځای کې غږېږي د ما دا مشکل ده او د ما دا مشکل ده، دا خپل حاجتونه به د خلکو په ذمه باندې نه ورکوي. ولې رازق څوک ده؟ هغه د تا په حال نه ده خبر. نو عن حضرت صلی الله علیه وسلم وایي خپل حال نه ښکاره کوه، نه یې داسې کنایتن سوال کوه. موږ ډېر خلک وایي صریحي سوال نه کوي، تعریضي سوال کوي. صریحي نه چې چاته د چندي ووایي، خو په یو کور کې د خپل مسکنت حال چې شروع کړي، دغه څه معنا ده؟ چی دې وایي؟ دغه معنا دا ده چې زه محتاج یم، د ما سره کومک وکړئ. وایي نه، طمع نه ده، دا طمع دا خو د زړه شی وي. طمع تر ظاهري سوال نه وایي ډېره بده ده. ظاهري سوال کې ظاهره ژبه په خجالت کې راځي، انقیاد کې راځي، ورته وایي چې زه محتاج یم. او په طمع کې سلطان د اعضا و زړه د ټولو اندامو سردار څوک ده؟ زړه د سوال ته مجبوره کړه، پاچا د سوال ته مجبوره کړه. نو نبی اسلام وایي خپل حال چاته نه ښکاره کوه. دا بل روایت کې څوک د صحابي مبارک نه پوښتنه کوي چې پیغمبر علیه السلام دا نن سبا وړه چې دا د ماشین صفا وړه دي، دغه د نقي خوړلي دي د حواري؟ موږ تاسې معده باندې تعبیر تر کوو. هغه ورته ویل خوړل څه کوي؟ لیدلي هم نه دي، چې د الله سره ملاقات کېدو یې دنیا نه تلو تر هغه وخته لیدلي هم نه دي. بیا چا دا صحابي ته ویل تاسې په وخت کې مناخیل وو، دا وړه چې په غلبېلې دا وو؟ ده ورته ویل نه، د نبي اسلام په وخت کې دا هم نه وو. او هلته اکثره ماړۍ د اوربشو وه. اوربشو خو نن سبا ماشینونه دي، اوس دا ما هلته اوس څه غنم او اوربشې کله سره ګډوم خورم یې نن بای کې ما خپل راوړي دي، دلته یې راته پخوي. خو هغه وړه او غنم وړه دا نه سره پېژندل کېده، دومره پاسته یې وړه کړي دي. د
دا د اوربشو وړه او دا نو هلته خو به میچه نه وې په لاس به غریبانانو میتول دا د اوربشو پټوکی ډېر کلک وي دا نه میتېږي نو دغه به هم څنګه کول دا خو بیا تېرېږي نو وړه خوشتېږي نه نو دی وایي چې صرف داسې کوم راواخېسته دا غټې غټې پخې به تر والوتې دا نور به بس خوشته کړه څومره عاجل وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میز خوراک نه ده کړی حکم مو مخکې پکې ذکر کړی په کنکیو پلیټو خوراک نه ده کړی ځکه دلته یا چکنیو د عظمې شوي یا د اشتها شوي دې یو ته ضرورت نه و او نه د پاستې ماړی خوړلی نو خوراک یې په څه شي کوو چې په میز یې نه کوو په دغه دسترخوان یې کوو حضرت مسروق د حضرت ام المؤمنین شاګرد هغه وایي چې زه حضرت ام المؤمنین ته ورغلم دې ډوډۍ راته راوغوښته بیا یې راته وویلې د ډوډۍ په سر لاندې نقطه ورسره کیم چې اخو عایشه رضی ورورې وه د ډوډۍ په سر یې راته وویلې چې اوس حضرت عایشه راته ویل اوس هر وخت چې زه ډوډۍ وخورم که وغواړم چې وژاړم ماته ژړا راځي دا ژړا لکه اختیاري که نو اوس موږ کله دا ختمونه کې به مخکې ژړاوې ډېرې وې بیا به ملګري شکایت و چې دا ما زړه دومره سخته غلی بارته راغله چې ماته بیخي ژړا نه راځي ژړا راولم نه راځي خو دا وی د ژړا د ما په اختیار کې چې که وغواړم چې وژاړم په هر وخت کې ژړېدی شم ولې هغه حال را په یاد شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ والله د مړیو د غوښې نه 2 وارې دی په ورځ کې نه د مړ شوی په ټوله زندګي کې ژړا وایي په مسکنت نه وه موږ ته خو دا خیال راځي چې اوس نو دنیا ډېره ده هغه مسکنت د ده په فقر مې ژړا راځي نه ژړا په دا اوس حال راځي هغه څه حال و هغه ښه حال و هغه ښه توب باندې ژړا راځي څومره ښه زندګي وه چې په نس نه و ماړه خو خدای مو په یو حال کې نه ویرېدو آخرت مه نه ویرېدو طاعت نه راته پاتې کېدو نن دنیا ډېره شوه موږ کې آخرت نه غفلت راځي په یوه مسکنت یې نه ژړل چې د نبي اسلام په حاجت باندې دا وایي وژاړي په دغه ژړل هغه ښه وخت و دنیا خبره ده دنیا او آخرت دا دواړه د بنو حیثیت لري دواړه باندې سړي نه خوشحاله کېږي که آخرت خوشحاله کوي دنیا کې به تکلیفونه تېروي که دنیا خوشحالي نو آخرت به دې کمزورې وي دا بل روایت کې بیا ام المؤمنین حضور پاک صلی الله علیه وسلم د اوربشو په مړۍ 2 ورځې مسلسل نه ده مړ شوی که یو ورځ به و بله ورځ نه د آخر روایت کې بیا چې نبی اسلام د پاس د مړۍ نه ده خوړلې خو ګوره یو ځای کې بیا ام المؤمنین وی چې کله 1 میاشت کله 2 میاشتې د په کور کې اور بیخي نه ده بل شوی صرف په خجورو په اوبو مو ګزاره وه خو بیا دوستي ورسره دا د دغه وجې نه چې نبی اسلام په کور کې شی پیدا کېده نه تر صحابهو نه یې ده کره ډېر شی پیدا کېده ولې که سړی فکر وکړي چې د موږ د تاسې د وخت خلک وي د خپلو مشایخو استادانو سره چې وسې رسېږي خلک تعاونونه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه ونه کړه بیا چې دوی په غنیمتو کې برخه وه د ده برخه نه وه په خمس کې د برخه نه وه فایدې در نه و وایي د مسکناتو نه ایثار یې کو کور کې شی ذخیره کول نه سید الاغنیاء الشاکرین و سید الفقراء الصابرین ده ګوره 2 مقامه دي په غنا کې شکر د سړي نه الله غواړي په فقر کې صبر د سړي نه الله غواړي وایي دته دواړه مقامات تر ټول امت نه په اعلی مقام کې خدای پاک ورکړي وو چې دنیا به پیدا شوه دستي صدقې وې سید شاکرین مقام چې لوږه به وه سید صابرین 3 شپې 4 شپې په لوږه هم تېرولې خلک یې په ځانه بیخي نه خبرول نو وایي دا نه چې څه پیدا کېده نه کور کې راتله ولې نه پیدا کېده خو دستي د محتاجینو تصور و هغه به په محتاجانو باندې تقسیمول ایثار یې کوه ایثار نو ځکه په ټول عمر باندې 2 ورځې سر په سر مړی نه ده خوړلی په
په مړه خټه